د افغانستان د اسلامي امارت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تېره ورځ په یو مطبوعاتي کنفرانس کې په ځینو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. په پیل کې د هندوستان لخوا له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو مرستې هم مننه وکړه چې څو ورځې وړاندې لومړنۍ جوپه د پاکستان له لارې افغانستان ته راورسېده. او په دې برخه کې د ګاونډي هیواد پاکستان هم مننه وکړه چې د دغو غنمو په انتقال کې مرسته وکړه. مجاهد وویل چې دوی له ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي او له هغو مننه کوي چې له افغانستان سره بشري مرستې کوي. اسلامي امارت د هندوستان له دې سخاوتمندانه کومک نه مننه کوي او هرکلی کوي او دا د بشري مرستو په برخه کې یو ډېر ښه ګام بولي او ژمنه کوي چې له ټولو هیوادونو سره موږ د ښو اړیکو تامین غوښتونکي یو او د ملتونو ترمنځ د نزدېکت غوښتونکي یو او دغسې کومکونه او د ښه نیت څرګندول کولی شي زموږ راتلونکي اړیکې ډېرې ښې او پیاوړې کړي. په دې خبري کنفرانس کې همدارا ذبیح الله مجاهد په کابل کې د پیل شویو چاڼیزو عملیاتو په اړه وویل چې دا عملیات به دوام ولري. هغه زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د داعش د غړو په ګډون 9 انسان تښتونکي، یو شمېر وسلې، چاودېدونکي توکي، زرهي موټر، څو رینجرې او دولتي موټر امنیتي ځواکونو نیولي دي. مجاهد وویل چې د دې چاڼیزو عملیاتو هدف د خلکو، سوداګرو، ډاکټرانو او پوهنتون د استادانو د امنیت ټینګښت دی او د کابل ښار له اوسیدونکو څخه یې وغوښتل چې په دې عملیاتو کې د اسلامي امارت له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. غوښتنه له ښاریانو نه دا هم لرو چې د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو سره د خپلو امنیتي ځواکونو سره چې زموږ د امنیت لپاره هلې ځلې کوي له هغو سره ټول ښاریان همکاره واوسي. دا په داسې حال کې ده چې له روانو چاڼیزو عملیاتو کابل ښاریان هم خوښ دي چې پر امنیت به مثبت تاثیر ولري. او مجاهد هم څرګنده کړې ده چې په چاڼیزو عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې ګذر وکیل او د جومات ملا امام هم ملتیا کوي او له هغوی پرته څوک د چا د کور د تلاشۍ حق نه لري.